سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ جوړ اوسئ. میراج شینوار یم. په تېره ویډیو کې موږ تاسې په دې باندې خبرې کړې چې څنګه کولی شو ځان ته خارجي ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړو. هغه ملګري چې تر اوسه هغه ویډیو نه ده کتلې چې څنګه کولی شو ځان ته خارجي هیوادونو د یو کې او د یو اس ای ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړو، نو هغه ویډیو تاسې در سره وګورئ. مکمل طریقه مې پکې ښودلې ده چې څنګه تاسې کولی شئ ځان ته خارجي اکاونټونه جوړ کړئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسې په دې باندې خبرې کړو چې کوم شرطونه باید موږ تاسې د خپل ټیک ټاک دپاره پوره کړو ترڅو زموږ ستاسې ټیک ټاک اکاونټ چې دی مونټایز شي او پیسو ته جوړ شي. همدارنګه موږ تاسې خپل ټیک ټاک اکاونټ کې کوم کارونه ترسره کولی شي ترڅو زموږ ستاسې ټیک ټاک اکاونټ مخته لاړ شي، کوم شرطونه دي چې هغه موږ تاسې ورته پوره کړو ترڅو زموږ ستاسې ټیک ټاک اکاونټ مونټایز شي او موږ تاسې له هغې اکاونټ څخه پیسې وګټو. او بل څومره ویډیو څه ډول ویډیو باید موږ تاسې اپلوډ کړو ترڅو موږ تاسې ته په هغې ویډیو باندې د ټیک ټاک له خوا نه پیسې راکړل شي، او همدارنګه موږ تاسې دغه پیسې څنګه ترلاسه کولی شو. نو په دې ویډیو کې موږ تاسې په همدې باندې خبرې کړو چې څنګه شرطونه پوره کولی شو، پیسو ایستل، او په دغه مسایلو باندې انشاءالله موږ تاسې په همدې ویډیو کې خبرې کړو. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ همدغه چینل میراج شینوار در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله نورې مختلف ویډیوګانې هم په همدې چینل کې راځي. راځو سکرین مخې ته مکمل تاسې ته هر څه سکرین مطابق ښیم چې دلته دا د شرطونه دي دا به په دې شکل ورته پوره کړئ. راځو سکرین مخې ته. راځم خپل ټیک ټاک را خلاصوم او دلته تاسو ته ښیم. زه راغلم خپل ټیک ټاک مې را خلاص کړ. کله مې ټیک ټاک را خلاص کړ زه به راشم خپل پروفایل ته. صحیح ده. په تېره ویډیو کې مې تاسو ته ښودلي چې څنګه ځان ته خارجي اکاونټونه جوړو. زه راځم خپل پروفایل ته. چې کله زه خپل پروفایل ته راغلم دلته به زه څه وکړم، کله چې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ ته راځئ تاسو کوشش وکړئ چې وی پی ان ته ستاسې وصلې. ټیک شه، وی پی ان نه بغیر مو راځئ، وی پی ان سره ورځئ. زه به راشم دغه بره کوم 3 ډاټ چې دي په دې باندې به زه کلیک واخلم او بعد له دې به زه راشم دلته سیټینګ ان پرایوسي چې کومه برخه ده، سیټینګ ان پرایوسي دلته ښکاره کېږي. زه به راشم دې برخه په دې باندې به کلیک واخلم. تر ټولو لومړی به تاسې خپل اکاونټ وګورئ چې ستاسې اکاونټ په کوم هیواد کې څه شوی دی، جوړ شوی دی. نو دلته به زه د اکاونټ برخې ته راشم، دا وینې اکاونټ برخې ته. چې کله زه اکاونټ برخې ته راغلم دلته لومړي په سر کې ماته لیکل شوي دي اکاونټ انفارمیشن. زه به راشم خپل اکاونټ انفارمیشن باندې به څه واخلم، خپل اکاونټ انفارمیشن باندې به کلیک واخلم. اوس ګورئ اکاونټ ریژن، دلته تاسو کتلی شئ اکاونټ ریژن. ما سره اکاونټ ریژن کوم یو د یونایټډ کینګډم صحیح شو، یعنی یو کې د ما سره صحیح شو. نو ما د لندن اکاونټ ځان جوړ کړئ. دلته به تاسې د خپل ټیک ټاک اکاونټ ملک وګورئ چې ستاسې ټیک ټاک اکاونټ د کوم ملک دی صحیح شو، یعنی مطلب ستاسې سره به خارجي ګوري، یا به د یونایټډ کینګډم در سره، یا به د فرانس در سره، یعنی خارجي هیوادونو اکاونټ به تاسې سره صحیح ده. امریکا، یونایټډ کینګډم، فرانس د دې هیوادو اکاونټونه باید تاسې سره اوسي. ټیک شو. لومړی به خپل اکاونټ وګورئ چې ستاسې سره اکاونټ د کوم هیواد دی. بعد له دې به تاسې راشئ چې کله تاسې راغلی د دې نه به تاسې څه وکړئ، شاته به بیګ وکړئ. چې کله هم شاته بیګ وکړئ بېرته به راشئ 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ او اوس به تاسې خپل دغه یا به بره تاسې سره بیلانس برخه راځي یا ستاسو سره ټیک ټاک سټوډیو راځي. تاسې راتللی شئ په بیلانس برخه باندې ورته کلیک واخلئ. چې کله بیلانس برخه باندې تاسې کلیک واخیسته اوس په دلته موږ تاسې خپل مونټایزیشن برخه ګورو. دغه کوم چې دی ماته لایف کې یو چا یو دانه کوینز ګفټ کړی او د هغې دغه 1 سنټ تاسې ته ښکاره کېږي. ټیک شو. زه به اوس دلته راشم. اوس ګورئ دلته موږ تاسې سره چې کېږي موږ تاسې ګوره لایف ریوارډ لرو، لاندې تاسې لیدلی شئ مونټایزیشن لرو صحیح شو. زه به راشم په دغه مونټایزیشن برخه باندې به کلیک واخلم. دلته به تاسې راشئ لاندې لیکل شوي دي کریټر ریوارډ پروګرام صحیح شو. دا وینئ کریټر ریوارډ پروګرام. په دې کریټر ریوارډ پروګرام باندې به تاسې څه واخلئ، تاسې به په دې باندې کلیک واخلئ صحیح ده. دلته تاسې ګورئ ماته د کریټر ریوارډ پروګرام چې دا ماته راوغوښت. ګوره دلته تاسې تر ټولو لومړی لاندې دغه شرطونه تاسې کتلی شئ. ټیک شو. لومړی دا چې تاسې باید عمر له 18 کالونو چې ډیري، تاسې عمر باید د 18 کالونو ډیري. بل باید تاسې 1000 فالوورز چې کې 1000 فالوورز تاسې پیدا کړئ. بل باید ستاسې ویډیوګانې چې دي ستاسې ویډیوګانې باید 1,00,000 ویوز واخلي، یعنی ټوټل ستاسې کومې ویډیوګانې چې دي دا باید 1,00,000 ویوز واخلي صحیح ده. بعد له دې نه تاسې کولی شئ چې دغه کریټر ریوارډ پروګرام جوین کړئ او ستاسې په ویډیوګانو باندې به تاسې ته پیسې درکول کېږي. بله خبره دلته لومړي سر کې تاسې ته لیکلي دي چې تاسې ته په هغه ویډیوګانو باندې پیسې درکول کېږي چې ستاسې ویډیو له 1 منټ څخه شي 1 منټ څخه ډېرې. نو صحیح ده. تاسې کومه ویډیو چې له 1 منټ څخه ډېرې په هماغه ویډیو به تاسې ته عاید یا پیسې چې دی درکول کېږي صحیح ده. ستاسې ویډیو به له 1 منټ څخه ډېرې. بله خبره دا چې تاسې باید مطلب ښه کوالټۍ دغه جوړ کړئ، ویډیوګانې جوړې کړئ. بل باید ستاسې ټیک ټاک کې عمر چې دی له 18 کالو ډېري
تاسو باید 1000 فالوورز پیدا کړئ او تاسو ویډیوګانې چې دی باید په 10 ورځو کې تقریبا دغه 1 لک لیدونکو باید پیدا کړئ 1 لک کسان باید وګوري نو دغه درې شرطونه په تاسو ورته پوره کړئ او بیا په تاسو راشه موډیفای الیجیبل آیم الیجیبل په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ ټیک شو چې کله تاسو کلیک واخلئ نو دا به اتومات تاسو التبلار شي چې کله تاسو د شرطونه پورې نو اتومات بس تاسو اکاونټ شي نو اتومات بس تاسو ټیک ټاک اکاونټ شي دی هغه مونټایز شي نو دغه شرطونه دي چې تاسو دغه درې شرطونه ورته پوره کړئ او بل تاسو 1 منټ نه غټ ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو په هغه باندې ټیک ټاک لخوا بیا عاید یا پیسې درکول کېږي صحیح شو نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې په دې کې کار وکړئ بل خبره دا چې په دې کې تاسو گیمینګ ویډیوګانې هم اپلوډ کولای شئ لایو پروګرام تر کولای شئ لایو کې تاسو خلک گیفټینګ کولای شئ نو تر ټولو مهمه ده چې ټیک ټاک د لپاره کله تاسو غواړئ خپل ټیک ټاک مونټایز کړئ یا نو تاسو ټیک ټاک باندې تاسو ته پیسې شروع شي نو دغه درې شرطونه به تاسو کوي دغه درې شرطونه به تاسو ورته پوره کړئ چې لزر دغه دی لزر فالوورز دی او 1 لک لیدونکو تاسو په ټولو ویډیوګانو باندې 1 لک لیدونکو راشي کې یو ویډیو د وایرل شي پکې ویډیو 1 لک لیدونکو راځي او همدارنګه په هغه ویډیوګانو بیا تاسو ته پیسې درکول کیږي چې 1 منټ څخه شي 1 منټ څخه ډیری نو دغه د ټیک ټاک رولز چې دي او بل خبره دا چې کله تاسو مطلب بیا پیسې وباسئ یا خپل پیمنٹ کوئ نو تاسو کولای شئ پیپال لارې تاسو خپل پیسې وباسئ دا چې پیپال موږ تاسو په افغانستان کې نشو جوړولای په خارج کې به څوک تاسو پیپال جوړي یا هم خارج کې تاسو کوم ملګری لري هغه بانک اکاونټ هم تاسو کولای شئ چې بیا پیمنٹ وکړئ پیمنٹ سیستم یې اسانه دی بیا ان شاء الله زه پیمنٹ سیستم باندې هم تاسو ته ویډیو جوړوم نو اوس مې درته همدومره ویل چې دغه شرطونه دي ټیک ټاک په دې هیله چې تاسو خپل ټیک ټاک ته کار وکړئ انګلیسي ویډیوګانو باندې کار وکړئ نو ان شاء الله تاسو کولای شئ چې ډیر زر په دې کې تاسو پیسې ګوره پاینر اکاونټ تاسو کولای شئ بینک اکاونټ تاسو کولای شئ کریډټ کارت تاسو کولای شئ او پیپال وایلیټ ته هم تاسو کولای شئ چې ویډرا وکړئ نو ډیر ښه سیستم لري ټیک ټاک لازمي په ټیک ټاک باندې کار وکړئ او دغه شرطونه ورته پوره کړئ تر څو تاسو ټیک ټاک اکاونټ مونټایز شي